د حریت رادیو عزتمندو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې مو ومنئ. هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي او دا نننۍ شپه به مو تر دې دمه په خوښۍ را رسولې وي. عزتمندو اوریدونکو دا د داستاني خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې زه زبیر درته هرکلی کوم. هیله لرم تر پایه زموږ ملتیا وکړئ او د شیرشاه سوري داستان دا برخه هم راسره واورئ. عزتمندو اوریدونکو تاسو په تېره 34مه برخه کې راسره واورېدل خواص خان وپوهېده چې مدن لالا رښتیا ویلي وو. نور په بندیانو کار نه درلود. له زندانه راووت او د خپل کور په لور روان شو. عزتمندو اوریدونکو تاسو په دې برخه کې راسره اورئ. سهار لمر لا نه و راختلی چې خواص خان په شاهي دربار کې د شیرشاه په مخ کې ولاړ و. شیرشاه له هغه وپوښتل معلومات دې بشپړ شول؟ هو کې اعلی حضرت بشپړ شوي او نور وخت ضایع کول په کار نه دي. ډېره ښه ده. پلان دې څه دی؟ خواص خان د مدن لالا په باب هغه ته د بشپړو معلوماتو له ورکولو وروسته وویل دغه سړی ډېر موږ ته په کار راځي. زموږ د پوځ یوه برخه به د همده په لارښوونه د چاړکان په غرنیو لارو د مهارت د مرکز له پاسه سرونو ته ځانونه ورسوي. په دوی پسې به زموږ پوځ په همغه لاره د چاړکان د غرونو سرونه ونیسي. بله برخه به یې لږ اوږده لاره ووهي او له بل اړخه به وړاندې ورشي. شیرشاه وویل په مدن لالا دې دومره باور کېدای شي؟ هو کې ولا مقامه. د هغه میرمن او بچیان مهارت برمته کړي دي. هغه ټول احوال ووایه او پښمانه دی. که تاسو را سره موافق یاست ولا مقامه نو زما پلان دا دی چې د شمال له لوري له مدن لالا سره د سسرام ګروپ په مشرۍ 1500 تنه لاړ شي. که د غرونو سرونه موږ ونیسو مهارت بیا تېښتې ته لاره نه لري. له دوی څو ورځې وروسته به نور کسان زما سره د سهیل له لوري پرې ورتاو شو. زما یو پلان په ذهن کې دی. ان شاء الله چې دغه ظالم به په دام کې ولویږي. په سیمه کې د مهارت مخبران شته. خامخا هغه ته زموږ د پوځ خبر ورکوي. دوی به موږ ته په ناوونو کې پټ د مورچل نیولو هڅه کوي. مدن لالا چې په غرنیو لارو د هغوی سر ته ځانونه رسوي په هغو لارو یوازې د مهارت کسان بلد دي. دا د چوال لاره ده. آبادی په منځ کې نشته. د عامو خلکو تګ راتګ په هغې لاره نشته. مدن لالا وایي چې د قاطرو له کاروان سره به په هغې لار لاړ شو. د مهارت کسان به فکر کوي چې دا د پخوا په څیر د دوی د غلې دانې کاروان دی. ورپسې به زموږ پوځ هغه سرونه ونیسي. شیرشاه خواص خان ته په اوږه ټپ ورکړ. ډېره ښه ده. ان شاء الله له دې ظالم نه به د سیمې خلک د تل لپاره بېغمه شي. بس نور د خپل کار کوه. اوس یې وخت دی چې شورا هم په تصمیم خبره شي. البته ستا د حرکت او ماموریت په باب. رښتیا عمر او عثمان دوی راغلي دي. ته احوال ورکړه چې یو ځلې ووینم. عثمان ته به تسلي هم ورکړم. خواص خان وویل اعلی حضرته د عثمان وضع ډېره خرابه ده. بس چور لیونی شوی دی. ډېر د رحم وړ دی. د شیرشاه په تندي د خفګان لیکې جوړې شوې. وی ویل تقدیر ته تدبیر نشته. ما ډېر ټینګار پې وکړ چې کورنۍ مو له سیمې راوباسئ. خو د خدای پرېکړه دا وه چې موږ ته یو بل مصیبت راپېښ شي. خواص خان ووت او شیرشاه په لوی تالار کې یو او بل لوري ته قدم و. تر ښه ځان وروسته درباري ساتونکی دننه ورغی. له سلام وروسته یې وویل ولا مقامه. عمر دوی راغلي حضور ته د راتلو اجازه غواړي. شیرشاه د لاس په اشاره د راتلو اجازه ورکړه. ساتونکی ووت. لږ شېبه وروسته د عثمان او عمر په شمول 10 تنه د سسرام د ګروپ کسان ورننوتل. عثمان هغه د پرون کاکا ځوان نه و چې ژوند پرې ویاړ کاوه. رنګ یې الوتی و. سپیرې شونډې، ببر ویښتان او سترګې په ګلګونو کې ننوتې وې. شیرشاه ورغی. هغه یې په غېږ کې ونیو. ترخې شېبې دواړه چوپ و. د عثمان اوږې خوځېدلې او په چوپه خوله یې اوښکې تویولې. د شیرشاه سترګې هم ډنډ شوې او بیا یې اوښکو لارې وکړې او په ږیره یې ورماتې شوې. عمر، حمید لودي، ګل خان، اقبال او نور ملګري یې چوپ ځوړند سرونه ولاړو. تر ښه ځنډ وروسته د عثمان سلګۍ غلې شوې. شیرشاه ورته وویل ګرانه له صبر پرته بله لاره نشته. بس دا د لوی خدای یو ازمایښت دی. الله دې ټولو ته د زړه صبر ورکړي. عثمان بیا سلګیو پسې واخیست. په زړه کې وویل اعلی حضرته ټوله پړه زما ده. تاسو په ټینګار راته وویل چې کورنۍ مو راوباسئ، خو
خو ما غفلت وکړ د داسې ټکې رالوېدو تصور مې نه کاوه. ستا هیڅ ګناه نه ده، بس د خدای پېښه وه. ښه چې اوس څه راته لازمه ده هغه باید ترسره کړو. تاسو به هم خبر یاست چې عایشه د مهارت ډاکوګانو تښتولې ده. پوځ ته مې حکم کړی دی دغه خبره له ځان سره ساتئ، که د لوی الله خوښه وه هغه به رکه روغه ترې وژغورو. د شیرشاه سترګې د عثمان په څېره ګنډلې وي. هغه په بل حالت کې و. داسې ښکارېده چې ذهن او مازغه یې بل ځای بوخت وي. پاچا ډېره هڅه وکړه چې تسلي ورکړي او په دې ډاډه کړ چې د دې ناکردو کسات به خامخا اخلي. خو عثمان به بیا دغه خبره تکراروله چې د عایشې او د هغې د کورنۍ د بربادۍ پړه زما په غاړه ده. کله چې هغوی له درباره رخصتېدل، شیرشاه عمر ته سترګه ووهله. هغه لږ پښه ونیوله او نور ووتل. شیرشاه عمر ته وویل: عمره، په عثمان پام ساته، ماته حالات ډېر غیر عادي ښکاري. داسې کوم کار ونه کړي چې موږ په نورو مصیبتونو واوړو. هغه ډېر څاره مهارت یې زړه ډک دی، خو کله چې احساسات په عقل غلبه وکړي سړی بیا په خپل خیر او شر نه پوهیږي. دی درنه بې ځایه ضایع نه شي. عمر د ډاډ لپاره ورته وویل: اعلی حضرته، زموږ ټولو ملګرو نظر هم دغه دی. دلته د پاتې کېدو امکان نشته، که نه همدلته به پاتې وو. شیرشاه وویل: نه، دلته به هره شیبه پرې د کال په څېر تېرېږي. که دی چې در سره لاړ شي، الله دې وکړي چې عایشه ژوندۍ او خوندي وي. امین امین. بیا د مخه لپاره لاس اوچت کړ او له درباره ووت. درې ورځې وروسته د شپې په وروستۍ برخه کې د عمر په مشرۍ 500 تنه ګروپ چې عثمان، اقبال، حمید لودي، ګل خان او د هغوی نور انډیوالان هم پکې وو، د مدن لالا په لارښوونه د 1.5 سل قاطرو له کاروان سره د چاړکن په لور وخوځېدل. په هغوی پسې 2000 تنه سپاره وخوځېدل. په روهتاس کې هیڅوک هم د دې ګروپ او پوځ له روانېدو خبر نه شول. د پوځ له روانېدو 3 ورځې تېرې شوې. شیرشاه له خپلو پوځي سردارانو سره سهار وختي خپل دربار کې ناست و او په معمولو چارو بوختو چې یو پیردار یې ورننوت. له سلام وروسته یې وویل: صاحبه، له چاړکن نه یو فریادي راغلی دی، دربار ته د حاضرېدو اجازه غواړي. شیرشاه لږ څه غوندې شو، له ځنډ پرته یې وویل: رایې وله. اعظم همایون وویل: ولا مقامه، کوم سردار ته به دې حکم کړی و چې ورسره وګوري؟ خدای خبر دی دا به څوک وي او څه فریاد به یې راوړی وي. پاچا وویل: نه خیر دی، دلته به ټول فریاد واورو، موږ نور څه کار لرو. څو شېبې وروسته یو په عمر پوخ د ټیټې ونې خاوند دربار ته ورننوت. هغه په خولو کې لوند خیشت و، له زړو جامو یو عام کلیوال ښکارېده. ګډ وډ ویښتان یې د خړې تار لونګۍ له ولونو راوتلي وو. د هغه په تندي سرې کرښې ښودله چې هندو دی. وړاندې ورغی، د شیرشاه د لاسونو ښکلولو هڅه یې کوله. هغه ایثار کړ، ورته ویې ویل: کاکا، عرض یې وایه، زه دې څه خدمت کولی شم؟ هغه په لوی تالار کې ناست حاضرو کسانو باندې نظر راتیر کړ. بیا یې 2 لاسي سلام وکړ. ویې ویل: د چاړکان د ولس عرض مې راوړی دی. موږ له مهارت لوټمار او ډاکونه نور تر پوزې راغلي یو. نه مو ناموس خوندي دی، نه مو سر او مال په امن دی. شیرشاه او خواص خان یو بل ته وکتل. بیا یې وویل: مهارت ډاکو؟ هغه سمدستي سر وخوځاوه. ویې ویل: هماغه ښه یم. ډاکو نه دی، د بګوان له لوري یو لوی افت دی. بیا زړغونی غوندې شو. باداره، ځوانې نجونې تښتوي. د چاړکن په غرونو کې لوی مرکز جوړ کړی. نور مو چاته تمه نشته، زموږ یوازینۍ هیله تاسو ته ده. شیرخان خواص خان ته وکتل. خواص خانه، ځوانه ځان تیاروه، د غلو او لوټمارانو مخه نیول زموږ دنده ده. خواص خان لاس په نامه ونیول. اعلی حضرته، په سترګو. بوډا سردار مسند علي عیسی خان وویل: اعلی حضرته، له همایون سره مو تازه په تازه نوې لانجه پیل شوې ده. د خواص خان بل ځای بوختیا راته په زیان نشي. شیرشاه په جدي لهجه وویل: نه مسند علي، د ولس په منځ کې امن او آرامۍ تر هر څه لومړی کار دی. له همایون سره مو خبره اوږده ده. بیا یې فریادي ته وویل: تا په خپلو سترګو مهارت لیدلی دی؟ څومره کسان لري؟ ما یې کسان لیدلی دي، په خپله مې نه ده لیدلی. زموږ په کلي چې چاپه راوړه، زه په فصل کې وم، سړی غریب ونیوه.
خیرن لستوڼي سترګو ته ونیول. اوږې خوځېدې. لږ وروسته د ژړا غږ اوچت شو. باداره هغه ځناور موږ ته هېڅ پرې نه ښودل. 18 نجونې یې بوتلې، 6 تنه ځوانان او 4 مېرمنې یې ووژلې. مال خو چې څومره دوی وړای شو ویې وړ. چېرته چې لږ مخالفت ورسره وشي کورونو ته اور اچوي او هر څه لوخړه کړي. درباریان ټول ډېر خفه او خواشیني شول. هغه ته په عجیب نظر کتل. هیبت خان نیازي وویل د اعلی حضرت د پوښتنې ځواب دې ور نه کړ. هغه څومره وسلوال کسان لري؟ ډېر کسان لري. د بنګال او بهار له راجګانو نه یې پوځ زیات دی. زرګونو تنو ته رسیږي. زه نه پوهېږم چې څو تنه به وي، خو کله چې سیمې ته راولویږي په یو وخت کې په څو کلو برید کوي. شیرشاه خواس خان ته وکتل، ویې ویل 10,000 تنه در سره پوځ احتیاط ښه دی. هغه ځواب ورکړ اعلی حضرت د اقبال ستوري دې اوچت وي. زه خو وایم ډېر پوځ ته اړتیا نشته. په 1,000-2,000 تنو یې چاره کېدای شي. نه، خلک ویرېدلي دي. د خلکو د مورال لپاره هم باید زیات کسان در سره بوځي. که هغه په غرونو کې پټ شي بیا په پراخه ساحه کې په لږو کسانو راایسارول ګران دي. خواس خان بیا هغه پریادي ته وویل کاکا نوم دې څه دی؟ باداره وجي کومار دی. ښه وجي کومار کاکا، له ما سره راځه. بیا یې پاچا ته مخ واړاوه. اعلی حضرته که مو اجازه وي زه به له کاکا لازم معلومات واخلم. سبا یا بل سبا به له خیره حرکت وکړو. اجازه ده په خیر لاړ شئ او خدای مو بریالي راستانه کړه. هڅه وکړه چې دغه ظالم ژوندی درنه ونوځي. د وجي کومار په تندي د ډاډه نه وځلېده. لاسونه یې سلامي ونیول او په ملا خم شو او په خواس خان پسې له درباره ووت. خواس خان وجي خپل کاري ځای ته بوت. هلته یې په یوه میز لویه نقشه وغوړوله. ویې ویل تاسو کلی کوم دی؟ راشه دلته یې ماته وښیه. وجي ورخطا غوندې شو. باداره دلته کلي له کومه شول؟ زه په دې نه پوهېږم. خواس خان وخندل. په مهربانه لهجه یې ورته وویل کاکا ستا د کلي نوم څه دی؟ مورنګي. د چاړکان د غرونو د لوی ناو کوم اړخ ته دی؟ د هغه نه لاندې زموږ کلی په دره کې دی. مهارت له درې پاس په غرونو کې اوسېږي. خواس خان نقشې ته وکتل. څو نومونه یې واخیستل: میرو، پروټو، رامګړ، نتیا ګلي. د وجې په شونډو لومړی ځل د خندا څپه راغله. ویې ویل دغه کلي چې تا یاد کړل زموږ د کلي یو او بل اړخ ته پراته دي. خواس خان هغه ته وویل دلیب کاکا دلته وګوره. تاسو کلی دلته دی. له شمال نه سهیل لوري ته دره پراته ده. لمر خاته لوري ته د غرونو ناوونه دي. لمر لیدو لوري ته کلی پراته دي. مهارت ډاکو په همدغه غرونو کې دی. هوکې همدلته دی. خواس خان نقشه بیرته ونغښتله. خپل نوکر ته یې غږ وکړ سلام خانه. هغه دننه ورغی. ده ورته وویل دغه وجې کاکا زموږ میلمه دی. ښه خدمت به یې کوئ. 1-2 شپې به همدلته تاسو سره وي. وجې کومار وویل صاحبه څه وخت به روانېږو؟ 2 شپې وروسته انشاءالله سهار وختي د چاړکن په لور روانېږو. کله چې وجې کومار ووت خواس خان خپل څو تنه ملګري راوغوښتل. نقشه یې مخې ته وغوړوله او په چاړکن د برید په باب خپل پلان جوړ کړ. 2 شپې په وجې کومار د اور په سکروټو تېرې شوې. بل سهار وختي هغه له سهار چای وروسته خواس خان راوغوښت. ویلیدل چې لوی پوځ خوځېدو ته تیار دی. خواس خان هم خپل آس تر جلب نیولی هلته په پوځي جامه کې ولاړ دی. یو تن زین کړی آس راوست او وجې کومار ته یې ودراوه. ښاغلیه دا تاسو ته زموږ د پاچا لخوا ډالۍ ده. له وجې نه د مننې الفاظ ورک شول. یو عجیب حالت پرې راغی. بیا یې وویل د پاچا بادار خو موږ ته تر ټولو لویه ډالۍ دا ده چې د ظالم مهارت نه مو وژغوري. خواس خان راغی له هغه سره حال احوال واخیست. بیا یې وویل توریالیو حرکت دی. ټولو په اسونو پښې واړولې. له یا الله سره لوی لښکر د سترګو په رپ کې 3-4 برخې شو او په بېلابېلو لورو لاړ.
وجه کمار حیران په آس پور له وړوکي کاروان سره پاتې شو. په زړه کې ورتېره شوه چې ټول پوځ به وړاندې چیرته ورسره یو ځای شي. خو دغه انتظار چې ډېر اوږد شو نو ترڅنګ روان له یوه سپاره یې وپوښتل دغه ښاغلی په همدې څو کسانو د مهارت ماتولو ته روان دی؟ هغه په مسکا ځواب ورکړ فکر نه کوم. کیدای شي د دې نیمایي کسان په نیمه لاره کې رانه بیل شي او کوم بل ماموریت ولري. وجه کمار خپل سر وڅانډه. له ځان سره یې وویل ای بګوانه دا په څه مصیبت واوښتم. دغه خلک هم په ځانونو ملنډې وهي او هم په موږ. بیا یې آس ته پونده ورکړه. ځان یې خواص خان ته ورساوه. ورته ویې ویل ښاغلیه په دې لږو کسانو خو له هغه خطرناک ډاکو سره ټکر په لوی لاس د ځان وژلو په معنا ده. خواص خان مسکی شو. څه یې ونه ویل. وجه کمار خبرو ته دوام ورکړ. ښاغلیه مهارت داسې عادي غل او ډاکو نه دی. په زرګونو وسلوال کسان لري. تر لرې لرې ځایونو پورې مخبران لري چې خبر شي چې شیرشاه پاچا 600 تنه ورپسې رالیږلي دي. باور مې دی چې په نیمه لاره کې به راباندې شاوخوا نه راوړي او ټول به په نیزو او تورو کې وپیي. خواص خان په مسکا هغه ته وکتل. ورته ویې ویل وجه کاکا ما اندېښنه کوه او مه ډېرې پوښتنې. انتظار وکړه ستا ټولې پوښتنې به په خپله ځواب شي. خواص خان غوښتل پام یې په بله واړوي. ترې ویې پوښتل وجه کاکا دغه مهارت د کوم ځای او کوم قام دی؟ هیڅوک یې سم نه پیژني. څوک وایي د بنګال د کوم راجا زوی دی. ځینو نور بیا وایي چې د روحتاس د یو سیټ زوی دی. د روحتاس د لوی راجا په لور مین و. جرګه یې ور واستوله. راجا خپل سیال نه باله. د لور له ورکولو انکار وکړ. بیا هغه له خپلو څو ملګرو سره ډله جوړه کړه. غلاوې او وژل به یې کول او سم یې شو. په روحتاس کې به یې لارې نیولې او شاوخوا کلي او ولسونه یې ناارامه کړل. کرار کرار یې ملګري زیات شول. بیا یې د چاړکن غرونه خپل مرکز وګرځاوه. خواص خان په چورتونو کې ډوب شو. هغه ته څو کاله وړاندې د سسرم په حدودو کې د ډاکوګانو او یاغیانو د بریدونو کیسې سترګو ته ودرېدې. په ذهن یې زور راوړ. دا یې په یاد ورغلل چې د یو وطن په باب ویل کېدل چې د راجا هرکشن په لور مین دی. خو د هغه نوم یې په ذهن کې پاتې نه و. هر څومره چې په ذهن زور راوړ په یاد یې نه شو. بیا یې وجه کمار ته وویل کاکا ته بېغمه اوسه انشاءالله چاړکن به د مهارت له شره خوندي کړو. وجه کمار ورته وویل خفه کېږه مه. په دې لږو کسانو خو مې ګمان نشي چې شلې کړئ. خواص خان په کړس کړس وخندل. بس کاکا غوږ دې نیسه په همدې درته شل کوم. د خدای په توکل. وجه له ځان سره وپوسېده. دا مسلمانان هم عجیب خلک دي. نه زور نه لښکر بس د خدای توکل. سړیه هلته د پاچا درته وویل چې 1000 تنه در سره بوزه. د 200 تنه ورسره روان کړي دي. فکر کوي چې اشوکا باچا دی. ټول به په مخ کې سلامي درېږي. په زړه کې ورتېره شوه. راسه چې خپلې سیمې ته نږدې شو ځان ترې الونیا کړه. د مهارت ظالم ځانګړې دښمني خو به نه درغاړې کېږي. هغوی چې څومره وړاندې تلل د وجې ناهیلي ورسره زیاتېدله. خواص خان له اوږدو او ستومانه مزلونو وروسته ماسپښین مهال د مورنګي کلي په یو لوی بڼ کې دمې جوړولو ته واړول. وجه کمار چې څو شېبې مخکې خپل کور ته تللی و بیا راغی او په مخې د اوښکو سیلاب رامات و. ورته ویې ویل زموږ په کلي خو بیا قیامت تېر شوی دی. مهارت ظالم بیا داړه اچولې وه. خواص خان هغه ته تسلي ورکړه کاکا که خدای کول نور به د تل لپاره له دې ظالم نه بېغمه شئ. د کلیوالو ټپونه تازه و. 3 ورځې وړاندې په مورنګي او شاوخوا نورو کلو کې د مهارت چاپه لوېدلې وه. د دوی له کلي 2 مېرمنې او 6 سړي ورسره بولي او 2 تنې وژلي وو. دوی څو شپې او ورځې پرله پسې ډېر ګړندی مزل کړی و. دلته چې واړول سمدستي ټول په درانه خوب ویده شول. مازدیګر لمر له غرونو یو نیزه هسک ولاړ چې وجه کمار یو ځوان خواص خان ته ودراوه. ښاغلیه دا مې وراره دی پردیب. دی به در سره وي بشپړ باور پې کولی شئ. پردیب د 25 کلونو خینډی منډی ځوان و. د تور مخ په غټه کاسه کې سترګې ډېرې وړوکې او شونډې بیا ډېرې لوی ښکارېدلې. په پریړو شونډو یې مسکا د هغه څېره ډېره صمیمانه کړې وه. خواص خان ته له 2 لاسي سلام لږ خم شو.
په شونډې مسکا لږ نور هم ژوره شوه. ویې ویل د ډاکو مهارت مې نه راته معلومه ده صاحبه. زه به دې سیدا ورولم او پرې وبه دې دروم. بیا یې نرۍ وریځې پورته کش کړې. صاحبه مینه نه ده په تور غره کې سم د پاچاهۍ ژوند دی. له بنارس تر بنګالی چې چیرته د ښکلې نجلۍ غږ اورېدلی دلته یې راتښتولي دي. د تور غره په منځ کې سم ښار جوړ دی. په زرګونو پوځیان تیارسۍ ولاړ دي او د مهارت په یوه اشاره ټول وطن ته اور اچولی شي. زموږ راجاګانې په مخ کې د نوکرانو په څیر دي. بې له دې چې د خپلو خبرو اغېز د خواص خان په څېره کې وګوري. خبرو ته یې دوام ورکړ. صاحبه دا زموږ وړوکي راجاګانو خو د ډاکو نوکران دي چې احوال ورکړي 10 12 غله راواستوه. دوی له ویرې 20 ګاډۍ وربار کړي چې 2 نجونې ترې وغواړي هغوی 10 ورته راواستوي. له جمپور تر بنګاله راجاګانې ټول نوکران دي. بیا یې په ځیر خواص خان ته وکتل. ویې ویل هغه ته وسلې هم راځي. وسلې د لوی سمندر له لارې له لرې هیوادونو ورته راځي. صاحبه تا به په لوی سمندر کې هغه شی نه وي لیدلی چې کښتۍ ورته وایي. کښتۍ څه ده؟ یو لوی ښار دی چې په اوبو کې لامبو وهي. هغه ځای ما لیدلی چې دغه کښتۍ پکې درېږي. کلکته نومیږي. د هغو له خېټو دومره سامانونه راوچلیږي چې لوی بازارونه پرې ډک شي. د لوی سمندر په غاړه په یو ځای کې د لرې وطن خلکو اړولي. هلته د همغوی حکومت دی. د هغو په حکومت کې مرغه پر نشي وهلی. بیا یې پرېړې شونډې سره بیرته شوې. زیړ غاښونه یې ښکاره شول. صاحبه هغه د لرې وطن خلک سرې ویښتان او سپین مخونه لري. ښځې نو دومره ښایسته دي چې په ټول هندوستان کې جوړه نشته. ښځې نه دي ښاپیرۍ دي ښاپیرۍ. ډېرې لږ جامې اغوندي. طلایي ویښتان یې د شمال څپې یوه او بله خوا اړوي. صاحبه چې ورته وګورې نو بیل خوند کوي. د خواص خان په شونډو پیکه مسکا تېره شوه. ویې ویل پر دې په یاره ته خو ډېر عاشق مزاج وختې. هغه وویل صاحبه هغه سپینې لیچې او طلایي ویښتان د چین ماچین ښاپیرۍ چې وګوري په زړه به دې اور بل شي چې هر څوک یې وویني د خیالونو دنیا ته یې بیایي. که تا ویل چې مهارت له هغو بهرنیانو سره هم اړیکې لري. هو صاحبه ما هم دا ویل ده ته هم د څو سرو ویښتانو والا ښځې رالیږلي دي. په بګوان که دروغ وایم ټوپکونه او تورې خو یې څو ځله ورته رالیږلي دي. دا درته چا ویلي؟ د پنډت امیر پریم له خولې مې اورېدلي دي صاحبه. ښه ده که د مهارت په مرکز کې د سرو ویښتانو والا ښاپیرۍ ژوندۍ لاسته راغله زه یې تا ته بښم. د هغه خوله له خوښیو له یوه غوږه تر بل غوږه وازه شوه. خواص خان خبرې ته ځان جوړاوه خو پر دې وویل ته په رښتیا غواړې له هغه سره جګړه وکړې؟ خواص خان په مسکا ورته وویل نو تا ته ټوکې ښکاري؟ زه غواړم هغه ونیسم یا یې ووژنم چې ستاسو خلک او راجاګان ټول د هغه له شره خوندي شي. پردیب چې څو ګامه لرې ولاړ و ویې ویل بګوان دې پرې برلاسۍ کړه. یوې او بلې خوا ته یې وکتل. بیا یې په رزدارانه لهجه زیاته کړه صاحبه هغه زموږ په کلي کې خامخا مخبران لري. د کلیوالو په پنډت شک دی. زما هم په هغه پوخ شک دی. خواص خان څک شو. ویې ویل په پنډت امیر پریم؟ هو کې په هغو مو شک ولې راغلی؟ صاحبه د مهارت په باب نوي خبرونه همدای خلکو ته اوروي. پنډت په خېټه سم موړ نه و. اوس د کلي تر ټکور ډېر چټ ګرځي. له یوه کلیوال سره یې پخوانۍ څه لانجه وه چې د ډاکو مهارت چاپه ولوېده. هغه کلیوال د کلي په بره خوا کې د نیم په ونه کې راځړولی و. میرمن او لور یې ترې غره ته برمته کړل. ټولو کلیوالو ویل چې دا کار یې د پنډت په اشاره کړی دی. خواص خان پردیب ته په ټیټ غږ وویل زما یو کار به ونه کړې؟ په سترګو به یې وکړم. صاحب حکم کوه. ورشه پنډت ته احوال ورکړه چې دلته وسلوال کسان دي په مهارت پسې راغلي دي. هغه سترګې پورته کش کړې. نه نه صاحبه سمدستي مهارت ته راپور ورکوي. ستاسو دا 800 کسان به بیا د ډاکو یو ویښته هم نشي زیانولی. د حریت رادیو عزتمندو اوریدونکو له ملتیا مو مننه کوم. د شیرشاه سوري داستان دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې راتلونکې خپرونې مو زه زبیر په لوی او بخښونکي رب سپارم. ښه وخت کې چارې ولرئ. الله مو مل شه.
شیرشاه سوري. هغه له خړو خاورو راپورته شو. د لوی فکر او ژور درک له مخې په تاریخ کې د یو ستر سلطان په نوم وپېژندل شو. نوموړی یو ساده سړی و، خو د عقل، زړورتیا او عدالت په زور یې د یو ستر سلطنت بنسټ کېښود. شیرشاه سوري نه یوازې یو جنګیالی و، بلکې یو اصلاح کوونکی رهبر او خلکو ته د زړونو سلطان و. شیرشاه سوري دغه تاریخي ناول هره دوشنبه او سه شنبه د شپې له 10 تر 10 نیمو او بیا ځلې تکرار یې هره چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10 نیمو تر 11 بجو له حریت رادیو اوریدلی شئ. شیرشاه سوري.